وایسان درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم. دوستانو سٹارټ کې کوم لیریکس ویډیو تاسو وکړه که تاسو په کاین ماستر اپ کې خپل فوټو باندې داسې لیریکس ویډیو جوړوئ دوستان طریقې د خیم چې داسې لیریکس ویډیو تاسو څنګه جوړوئ. که تاسو وایي کار وکړئ چې په خپل موبایل کې کاین ماستر ته راشئ او کلیک پکې والئ. دلته کې بیا په نیو پروجیکټ باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ چې کوم دین په 1.1 کې جوړو په دې باندې کلیک واسو ټیک شو. بیا لاندې کې کریټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. خطا سره دارنګ انټرفیس راوړئ. بیا دلته کې د میډیا اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ. بیا تاسو دې ځای نه هغه ایمیج راوړئ په کوم ایمیج باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ. دلته کې دا یو ایمیج رالو په دې باندې کلیک واسو ټیک شو. دا چې کوم د موږ ټایم لاین ته رالو. خو بیا ورسې کار وکړئ تاسو خپل میوزیک راوړئ که شاعري وي هر څه چې به تاسو راوړئ په کوم باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ. خو موږ سره چې کوم په اډیو کلیک باندې اډیو باندې کلیک واغستو. دلته بیا سونګ باندې کلیک والئ ټیک شو. تاسو به چې کوم خپل میوزیک راوړئ. دلته کې چې کوم یو میوزیک موږ راوړو په دې باندې کلیک واغستو ټیک شو. پلس می کلیک کو دا چې کوم دلته کې موږ ټایم لاین ته رالو ټیک شو. خاصه د ایمیج د ډیوریشن چې کوم د میوزیک نه کم د ایمیج باندې کلیک والئ او د ډیوریشن تاسو بالکل د میوزیک سره برابر کوي یو شان دی ټیک شو. برابر هم کو هغه نه پس بیا د ویډیو دی اول سره ودارنګ راشي. د ویډیو اول سره رالئ. دلته کې بیا پر لیر باندې کلیک کړئ. په لیر هم کلیک کوئ. پر میډیا باندې کلیک کړئ. په میډیا هم کلیک واخلئ. د اپشن تاسو تخکاری ایمیج په دې باندې کلیک وکړئ. به دې کې کوم بیک گراوند ایمیج پراته دي. د دې ځای تاسو یو وایټ کلر ایمیج به تاسو راوړئ دارنګ راوام غوښتو ټیک شو. تاسو سکرین ته ولته کې راشي. د دې ډیوریشن هم بالکل د خپل میوزیک سره داسې برابر کړئ. د ډیوند ډیوریشن به یو شان کوي. یو شان هم کو بیا به اول سره راشي او د کوم بیک گراوند چې تاسو راوستو دې باندې کلیک والئ. په لیر باندې کلیک والئ. کلیک هم په واغستو دا د سلیکشن ته راغټ کړئ. بیا په دې اپشن کې داسې لاندې راشي لکه دا یو اپشن دی کراپینګ په دې باندې کلیک والئ او دا ماسک په چې کوم تاسو آن کړئ. آن هم کو هغه نه بس به سې کارو کې دلته کې دا 0 تاسو تخکاری پیدر 0 دا تاسو چې کوم تقریبا ورسوي تاسو به 25 ته تاسو ورسوي دارنګي 25 ته به ورسوي 25 ته ورسو هغه نه بس په چې دا داسې راکش کوي دې ځګین دارنګي داسې به راکش کوي دارنګي ټیک شو. راکش هم کو دارنګي ها بیا چې کوم یو پیر بیک راشي چې بیک رااله دا بیا د سراغټ کیږي نه داسې ونی سي دلته تاسو یو شیډو غونډه په دلته کې رااله ټیک شو. بده چې کوم خپل لري سره مستر پاسه لیکو چې هغه صفایي سره لګ راځي دې وجه چې وایي موږ شیډو راويسته ټیک شو. دا رنګ تاسو شیډو په دې کې راشي ټیک شو. دا رنګ ټیک راځي راغټ کې خپل حساب سره خپل لیریکس حساب سره داسې راغټ کوي. همغه چې کوم دونه راغټ کو ټیک شو. که تاسو دل د کلر چینج کوئ کلر هم چینج کولای شئ. ګورئ شیډو باندې کلیک واخلئ د کلر به کلیک کوئ. ګورئ وته پر څنګه وته ورکوم وته زیړ کلر ورکو زیړ کلیک کو ټیک نشان کلیک ولا زیړ کلر شیډو ویني کم کلر تاسو ورکوئ ټول د کلر د لیکراته ته شین ورکوئ شین سلیکټ کو شین شو تی دي موږ د چې کوم وایټ ورکو وایټ شیډو موږ راوړو ټیک شو. وایټ شیډو موږ راوړو هغه نو سپیسی کارو کې تاسو بر خپل میوزیک پلی کوئ او تاسو اولنې چې کوم لیریکس یې هغه به تاسو لیکئ. وردا کې تاسو پلی کوئ. تاسو خپل لیریکس کوم دین واورئ به تاسو ولیکئ. موږ خپل پټاپټ لیکو دا غن پس به موږ تاسو نور طریقه خو موږ خپل لیریکس لیکو. همغه چې کوم خپل لیریکس لیکو ویل ټیک نشان دی دین په کلیک والئ ټیک شو. چې کوم لیریکس لیکو دا تاسو داسې د شیډو کې دلته برابر کوي دارنګي لاندې به راوړل د شیډو کې داسې برابر کوي ټیک شو. برابر هم کو بیا بل چې کوم دا کلر به کلیک کوي کلر ول چې کوم تاسو د خپل شیډو مطابق ولا کلر ورکړي. شیډو سپینر راغستی دا وایټ نه کوم بلیک کلر هم راوړل تور په دې سپین کلر کې تور کلر صحیح ښکاری کرا صحیح شو ټیک شو. دارنګي خپل حساب سره داسې برابر کوي. برابر هم کو دا غیر بس به کارو کې دا کم د لیریکس ته کم لیر شي دا د خپل میوزیک سره داسې برابر کوي. ځګنه داسې ونی داسې برابر به وسره کوي دارنګي مکمل به سره داسې برابر کوي ټیک شو. برابر هم کو بیا به کارو کوي تاسو بر خپل میوزیک پلی کوي او تاسو کوم ځای چې لیریکس تاسو ختمي کړئ دا ویډیو تاسو سټاپ کوئ او دا لیریکس تاسو کټ کوئ. هغه رنګ چې څنګه کومه غس به تاسو کوي ګورئ وته ها ادي ځکه چې کوم څنګه دا اولنې لیریکس برابر شول ته به لیریکس باندې کلیک والئ. دلته به دا کرنچي اپشن وای دا ټریم سپلیټ دا به کلیک کړئ چې سپلیټ کوي تاسو سره کټ شي دا رنګ ټیک شو کټ شو بیا به پلی کوي. ادي ځکه چې کوم څنګه دویم لیریکس برابر شو ټیک شو کلیک په والئ کرنچي اپشن به وای سپلیټ کوي. او دا څنګه چې کوم دریم لیریکس شو ټیک شو. هغه نو بیزیک کار کوي چې دا دویم کم یو لیریکس وي تاسو باندې داسې کلیک والئ د ایډیټ اپشن به کلیک کړئ او دا لیکل تاسو مکمل کټ کړئ. تاسو خپل دویم لیریکس بیا ور واچوئ. خپل لیریکس ورچو تاسو خپل لیریکس ور واچوئ. ټیک شو. موږ چې نه خپل دویم لیریکس هم غوړي کوی دا اوکې بیا کلیک کړئ ټیک شو. دویم لیریکس هم څنګه ولیکلی شو. تاسو د دریم لیریکس ته بیا راشئ کلیک په واله ایډیټ په کلیک کړئ دا تاسو پرې مو کوي خپل دریم لیریکس ته ولیکئ ټیک شو. موږ خپل دریم لیریکس ته ګوردارنګ ګوره ها
په اوکې به کلیک کړئ څنګه دریم لیریکس شو ټیک شو دریم لیریکس ته لیکل چې کوم دین دا موږ چینج کوو دا فونټس چې کوم دین موږ چینج کوو دا داسې کلیک په واله لګي دا فونټس په کلیک کړئ تاسو سره دا رنګ فونټس راوړي دا فونټس څنګه ډاونلوډ کول غواړئ په دې رنګ ویډیو جوړ کړل لینک ډسکرپشن کې پروت دی دا غوښتل تاسو ویډیو چې کوم دین وګورئ او طریقې دې زده کړئ ځان سره ډاونلوډ کړئ صحیح شو خدا فونټس دي دا فونټس په دې کوم دین موږ ورته فونټس باندې کلیک واغستو دا نه ستوري دا یو فونټس په دغه ورکو ټیک شو په دې فونټس باندې کلیک دا فونټس موږ دې تا ورکو خاطر سایز بل اپشن ته کې راغړ شو هغه ته موږ صحیح را خا اوس په دې کار کوو ته چې کوم دې موږ انیمیشن ورکو ګور دا لیریکس چې کوم دې موږ ولي کوو تاسو پلی کوم ګورئ وته ښه ټیک شو لیریکس چې کوم دې موږ ولي کوو تاسو موږ چې کوم دې انیمیشن ورکو تاسو په اولنی لیریکس باندې کلیک والئ او دلته چې کوم دې دا ان انیمیشن به کلیک کړئ کلیک هم کو بیا د سیلان دی راشي چې تاسو یو انیمیشن خیم په تاسو دې ته ورکړئ ګورئ وته خلا دې دا وای فلپ دی په کلیک کړئ د دې ته کوم دې ورکړئ شي ټیک شو او دا سایز که تاسو بیا دې څنګه سپیډ سلو کوي یا تیزوي او تر سلوګي بل تر ته تیزي خمول چې کوم دې معمولی شانته کې سلو کو ټیک شو خاطر دې کارو شو بیا دې کارو بیا په دوباره کلیک والئ چې کوم دې اوټ انیمیشن به کلیک کړئ اوټ انیمیشن کې تاسو بیا د سیلان دی راشي د انیمیشن خیم هغه بوته ورکړئ دا دې وایپ ډاون دا بوته ورکړئ ټیک شو نو کلیک په دې ته ورکړئ شي ښه بیا یو لیریکس تا کار زم ختم شوی دیم ته راشه کلیک وکړئ ان انیمیشن او وایپ لیټ ټیک شو او بیا اوټ انیمیشن وایپ ډاون ټیک شو دا به تاسو ورکړئ ګور دا دې وایپ ډاون شو دا دې ټیک شو وایپ ډاون دې دریم ته بیا دا رنګ راشي ان انیمیشن لیفت ټیک شو اوټ انیمیشن وایپ ډاون ټیک شو دا رنګ به تاسو کوم خپل ټوټل لیریکس تاسو دا رنګ ورکړئ تاسو زسته ویډیو پلی کوم ګورم دا ویډیو دا رنګ را غوړې تاسو زسته پلی کوم غوړې وته ها کته څو کده به تر پنځه کوم دا ویډیو دوستانو جوړیږي که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي